که ملل متحد قانون را سره منې هم در سره په هماغه چوکاټ باندې در سره درځم، که انساني را سره منې هم در سره درځم، که افغاني را سره منې هم در سره درځم، که انساني را سره منې هم در سره درځم. پر څه معنا باندې نیازی صاحب محترم؟ تر یو جوپه مونږ ولیدله، پر خلکو کورونو باندې ور وختل، دوکانونه، مارکیټونه، کورونه ترې چور شول. ثبوتونه، شواهد چې کله راستنېدل، هغوی ګواهان د خپلو د آلاتو چې شپې کور ته ټک ټک ورهول کېدلو، غیر قانوني دوی بندیان کېدل، دوی سره کوم چلند چې و هغه چیرته قانوني و؟ ته زما افراد، زما اشخاص، زما مهاجرین چې پر هر عنوان تر هر بهانه او پلمه باندې راغلي هغه جدا باس دي، خو تا سره پر ستا خاور باندې قانوني غیر قانوني هغه بنده شو. سلام دا سره کوم برخورد ورسره کوي د قانوني ده؟ هغه انساني جواز لري؟ هغه اسلامي جواز لري؟ دا وهلو، ټکول، بندي کول، زخمی کول او پر دغه توهینامیز ډول باندې راشړل د قانوني ده؟ یو بود. دویم بود، تیره دوره هم راځي سروې کو او دغه دورې کې چې څوک راوباسي دا هم سره سروې کو. دې کې به پر نوم تجارت ونه ویني. لکه تیر دورې کې ته ماته په شمار باندې لس تجاران نه معرفي کړه چې تیر دوره کې راایستلي له پاکستان خاورې څخه. نه پکې تجار وګورې، نه پکې سرمایه ګزار وګورې، نه پکې ډاکټر وګورې، نه پکې انجینر وګورې، نه به پکې اټیوال وګورې، نه به د مارکیټونو خاوندان پکې وګورې. لکه تیر ځلې چې غریب و غربه او هغه مظلوم اشخاص افغانان له پاکستان څخه راویستل چې پاکستان ته د ټکس ورکولو توانایي نه درلودله، دا ځلې به بیا هم پر افغانستان باندې د فشار پالي په توګه باندې له نړیوالو د امتیاز په نامه باندې او پر داخل د پاکستان کې پر خپلو اشخاصو افرادو باندې خپل قدرت نماینده کولو لپاره به بیا یو څو غریب و غربه، بې ځواکه، بې قدرته، بې پیسو، بې تواني افراد او اشخاص راوشړي او له لاسه بېرته تورخمې به راتېر کړي. دا بې قانون ده. خو ته ریفرنډم ورته جوړ که، ته قانون ورته جوړ که، زما افغانان له الفه تر یا مته راوسپاره په تورخم باندې. دا څه معنا لري؟ مور مېرې چلن ما سره د افغانانو منځ ته راخیستی ده. تجار پرېږدې، کراچیوان راشړې، هټیوال پرېږدې، غریبکار راشړې. په شکل د اشکال باندې زما افغانانو کې هغه افغانان زره ساتي چې تا ته مالیه درکوي، تا ته ګټه در رسېږي. راځه ما سره بې قانوني چوکاټ باندې خبرې وکړه چې ما د ټول افغانان په لاس راکړه، زما تجاران هم راکړه، زما سرمایه ګزاران هم راکړه. هغه باز هم هغوی خپله نه وځي.